تازه خبر کرکټ بورډ اخر هم د اصغر افغان ټول رازونه افشا کړل. دا چې راشد خان، نبی او ګلبدین نایب څه کړي دي او اصغر افغان کرکټ لپاره څه کړي دا هر سره په همدغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په یو ورځنیو لوبو کې اصغر افغان د ملي لوبډلې لپاره تر نورو لوبډل مشرانو ګټور تمام شوی او په ګڼو لوبو کې د افغان کرکټ ټیم لپاره بریاوې ور په برخه کړي دي. افغان کرکټ بورډ پرون پنځشنبه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي اصغر افغان د کرکټ ملي لوبډلې د شپږو لوبډل مشرانو له ډلې هغه لوبډل مشر دی چې په یو ورځنیو لوبو کې ډېرې لوبې افغانستان لپاره ګټلي. کرکټ بورډ لیکلي اصغر افغان د کرکټ ملي لوبډلې د شپږو لوبډل مشرانو له ډلې هغه لوبډل مشر دی چې تر دې مهاله د ډېرو شپږ 50 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لوبډل مشري کړې ده چې له منځه یې د ډېرو لوبو بریاوې د افغانستان په نوم ثبت کړي دي. د معلوماتو له مخې د افغانستان لپاره تر دې دمه په یو ورځنیو لوبو کې نوروز منګل، کریم صادق، محمد نبی عیسی خیل، راشد خان، ګلبدین نایب او اصغر افغان لوبډل مشري کړي. خو په شل ورځو لوبو کې بیا نوروز منګل، محمد نبی، راشد خان او اصغر افغان د لوبډل مشر په توګه پاتې شوي. افغان لوبډلې د نوروز منګل تر لوبډل مشرۍ لاندې د 2009 میلادي کال څخه تر 2012 میلادي پورې 2 میاشتې ورځنۍ لوبې ترسره کړې چې 12 یې ګټلې خو 10 بیا بېللي. د کریم صادق تر لوبډل مشرۍ لاندې افغان کرکټ ټیم په 2012 میلادي کال کې یو ورځنۍ لوبه ترسره کړه چې هغه هم افغان لوبډلې وبایلله. د محمد نبی عیسی خیل تر لوبډل مشرۍ لاندې افغان لوبډلې له 2014 څخه بیا تر 2015 پورې 28 ورځنۍ لوبې ترسره کړې چې 14 یې ګټلې او پاتې 15 بیا بایللې. د راشد خان تر لوبډل مشرۍ لاندې افغان ټیم له 2013 میلادي کال څخه بیا تر 2019 پورې 4 ورځنۍ لوبې ترسره کړې چې یوه یې ګټلې خو پاتې 3 بیا بایللې. د ګلبدین نایب تر لوبډل مشرۍ لاندې افغان لوبډلې 9 ورځنۍ لوبې ترسره کړې چې 8 بایللې خو یوازې یوه یې ګټلې. خو د اصغر افغان تر لوبډل مشرۍ لاندې افغان کرکټ لوبډلې تر دې دمه 50 ورځنۍ لوبې ترسره کړې چې په یاده 50 ورځنۍ لوبې کې 11 ګټلې، 21 بایللې، یوه یې مساوي شوې خو 3 لوبې بیا بې پایلې پای ته رسېدلې. اخوا بیا په شل ورځه لوبه کې هم تر ټولو لوبډل مشرانو اصغر افغان د ملي لوبډلې لپاره ډېره لوبډل مشري کړې. هغه د افغان لوبډلې لپاره 40 لوبو کې لوبډل مشر تیر شوی چې په یادو لوبو کې افغان ټیم 9 ګټلې خو 9 لوبې بایللې. نو دوستانو ستاسو په اند کوم لوبډل مشر د افغان لوبډلې لپاره ښه پاتې شوی؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.